بسم الله دوستانو وخت مو په خیر زمونږ لومړی درس ته د بل صنف د هغوی لپاره دا ویډیو جوړوم ابتدایي کورس لومړی درس لومړی ویډیو دا د الف با حروف دي 10 الفابet ورته وایي تاسو دلته کتای شئ دلته 10 الفابet یعنی د الف با حروف ته 10 الفابet ورته وایي صحیح ده نو زمونږ لومړی درس ته کوشش وکوئ چې دا وګورئ دا درس د تیر کورس سره لږ فرق لري ځکه دې کې ډېر محتویات ځای په ځای کړي او هغه هم کتای شئ دا هم وګورئ که دا یاد کړئ بیخي به ښه وي دې کې نوي لغتونه زده کوئ نو بهتره ده چې دا هم زده کړئ مننه ورځو دوستان داسې ورو ورو به درس شروع کړو ګورئ لومړی مخکې دې نه چې موږ الف با حروف شروع کړو باید تاسو ته یو شی یادونه وکړم تاسو باید په ارټیکل باندې پوه اوسئ چې ارټیکل څه شي ته وایي صحیح ده ارټیکل باندې پوه اوسئ فرض کړه د پورته دلته څه شی ګورئ یعنی ارټیکل څه شی ده ارټیکل هغه کلمه ده چې د اسم څخه مخکې راځي او د اسم جنسیت او حالات او تعداد راښيي دلته موږ ارټیکل وګورئ دوستانو دا یو اسم د معنی سر فرض کې پښتو کې معنی ورته وایي دلته ورته افعل وایي خو دې اسم نه مخکې دلته چې راغلی ارټیکل راغلی یعنی د دې جنسیت مشخص کړی موږ دلته ویلي وو په هغه کې تعریف کې جنسیت د څه شي معلوموي د اسم تنه اسم ګوره فعل ارټیکل نه لري ښه متوجه اوسئ فعل فرض که زه اوس وایم زه خبرې کول کنه خبرې کول اوس ارټیکل نه لري خو لیکن یو اسم فرض که دا یو ښځه د ښځه ارټیکل لري دی فغاو دا فرض که افعل دی افعل دا فرض که یو حرف ده الفابet ده 10 الفابet یعنی هر شی یو جنسیت لري دا فرض که دې جنسیت نه نارینه ده نه ښځینه دې جنسیت چې د دی ده کنه دا نارینه ده دی فغاو دا فرض که ښځینه ده ګورئ دې کې بیا کله چې جنسیت تاسو یادوئ په ارټیکل یادوئ موږ څلور رقمه لرو یو نارینه جنسیت لپاره موږ چې لرو دی لرو چې دی لرو معنی یې چې د هغه ته چې اوس وایې هغه سړی هغې لپاره موږ چې استفاده کوو دی معنی هغه دی هغه نارینه لپاره راځي دی اوس دغه اسم چې ده اوس معنی چې دی یو نارینه اسم ده جنسیت چې ده نارینه اسم ده دی افعل دی افعل اوس راځو د نارینه لپاره خو موږ ویلې چې د نارینه لپاره موږ ارټیکل چې لرو دی معنی هغه صحیح ده هغه نارینه لپاره یعنی اسم نارینه اسم دا ضرور نه ده چې دا باید سړی وي نارینه وي هغې لپاره موږ هغه استفاده کوو دا باید نارینه اسم وي صحیح ده اسم لکه اوس افعل چې ده معنی دا یو نارینه اسم ده یا جنسیت یې نارینه ده صحیح ده دوی هر اسم ته یو جنسیت ورکړی دوم چې ده مخنث ده چې مخنث یعنی 10 چې نه نارینه وي جنسیت ولري او نه ښځینه ولري یعنی د دواړو منځ کې وي صحیح ده لکه اوس هغه ښځینه د هغه مخنث لپاره دریم چې دی ښځینه لپاره موږ کوم ارټیکل لرو دی هغه یعنی ښځینه لپاره څه وایي چې هغه ښځه که نه دی فغاو اوس د نارینه لپاره دیا د مخنث لپاره چې نه نارینه یعنی بې طرفه لپاره 10 او د ښځینه لپاره دی د جمع لپاره موږ هم چې لرو دی لرو ګورئ دی او دی ترمنځ فرق څه شی دی ښه متوجه اوسئ ګورئ د نارینه و جمع چې یو نه ډېر وي دی ورته راځي که د مخنث جمع یو نه ډېر وي دی ورته راځي همداسې که د ښځینه جمع یو نه ډېر وي چې دی یعنې د درې واړو جمع چې یو نه ډېر وي که دا ګډ وډ هم سره وي یو نه ډېر وي دی ورته راځي چې دی جمع فرق یې دا ده که څوک درته وایي د دی او دی ترمنځ فرق چې ته به ورته وایې دا دی چې ده دا یې ښځینه لپاره لیکن مفرد ده چې ده مفرد ده او دا د ښځینه لپاره دا جمع لپاره ده دا یو نه ډېر ده که هغه نارینه وي که د مخنث وي او که د ښځینه وي یعنې د درې واړو بیا هغې لپاره موږ دی وایو نو دا په نظر کې ونیسئ دا ورور دا تاسو ته په درد خوړل کېږي اوس راځو موږ الف با حروف شروع کوو الفابet چې موږ 10 الفابet اول سر کې ویلې صحیح ده
زه کوشش کوم چې په احسن طریقه یعنې ښه طریقه تاسو ته وښیم. ګورئ کله چې تاسو الفبا لیکئ، الفبا حروف لیکئ په کوم ډول به یې لیکئ؟ دا به تاسو زده وي. ګورئ دې سې نه شروع کوي فرض که ده په دې ډول باندې که چاته یاد ښه طریقه که چاته یاد نه په دې ډول شروع کېږي. صحیح ده؟ څه رقم و بیا درته ښیم. دې ځای نه شروع دا د حرف سو غټ حرف. صحیح ده؟ وړوکی د دې ځای نه شروع کېږي داسې به راوړئ په قلم باندې د پورته بیرته باندې داسې لاندې راسي. یو دا داسې د غټ حرف او دا یې وړوکی حرف. اوس ورځو دوستانو د لپاره څه رقم تلفظ کېږي؟ ګورئ دلته یعنې هغه شکل د شونډو او خولې څه رقم باید تلفظ شي؟ وینئ په دې شکل باندې. اوس د دې لپاره یو مثال وایو چې دا پکې چې وي تلفظ شوی. ګورئ اپفل، دې اپفل دې ولې موږ ګورئ چې دا دې چې دا نارینه اسم دی دې په خاطر دې اپفل یعنې مڼه، هغه مڼه. صحیح ده؟ دې اپفل جنسیت چې ده نارینه ده. دې اپفل. اوس ورځو دوستانو دوهم حرف ته ورځو، دوهم الفابet ته ورځو. په دوهم الفابet کې زموږ دویم حرف چې دی بي ده. صحیح ده؟ اول بس یو خط کش کوي. صحیح ده؟ دلته بیا په دې ډول بي، غټ بي او دا هم وړوکی بي. صحیح ده؟ بي چې دا موږ یو مثال په کارو چې دې غږ پکې وي لکه بوخ. بوخ وایي چې ته وایي؟ بوخ وایي کتاب ته وایي. دې کتاب ته چې وایي؟ بوخ. ارټیکل یې چې ده دس، یعنې دا نه نارینه نوم ده نه ښځینه مخنث نوم ده. دس بوخ یعنې بېطرفه ده، بېجانه چې موږ ورته وایو که نه. اوس دلته رښتیا و دا بېجانه. دس بوخ کتاب. صحیح ده؟ کتاب. نو دې ته هم باید ډېر فکر وي. بل ورځو دوستانو بل حرف ته، بل چې ده سې. ګوره دې نه شروع کېږي او په دې ډول سې په پورتنۍ درې خانو کې دا وړوکی سې. لکه اوس دا داسې ده هم د ست او سې تلفظ تقریبا شروع یو رقم سې ست که نه. سې او ست یو رقم تلفظ، یعنې تلفظ کې همغه یو رقم حالات راځي. خو فرق د دې سې چې ده دا کاف هم تلفظ کېږي لکه اوس کمپیوټر. صحیح ده؟ دلته سې کاف تلفظ شو کمپیوټر. او دلته سې دې یعنې د خپل غږ یې ورکړه سې دې. صحیح ده؟ سې دې دا باید یاد وي. اوس راځو بل حرف ته راځو. په دې موږ ډال نه لرو په جرمني ژبه کې ځکه دې وایم، اصلي کې موږ ډې وایو که نه. دې په دې شکل باندې لیکل کېږي. دې نه شروع کې په دې ډول دې چې په یو اسم کې استفاده ترې وځي لکه دوزه. چې دوزه وایي قوطي ته وایي. لکه دلته تاسو عکس ګورئ دی دوزه، دا اوس ښځینه نوم ده. دی دوزه ګوره دوزه په دې رقم تلفظ کېږي. دی دوزه. بل دې نه وروسته بل حرف ته ورځو دا تلفظ کېږي. ګورئ اول به یو خط کوئ. صحیح ده؟ یو دوه درې او وړوکی څه رقم لیکي په دې ډول باندې. په انګلیسي کې ای ورته وایي خو دلته ورته وایي. دې ته باید ډېر فکر وایي. مثال پر اوس داسې یو نوم چې په هغې کې تلفظ لکه اوس الیفانت چې ته وایي؟ فیل ته وایي. صحیح ده؟ الیفانت. دیا الیفانت یعنې دا نارینه نوم ده. څه کوم نوم ده؟ نارینه نوم ده. دیا الیفانت. اوس ورځو دوستانو بل حرف ته اف ته ورځو. اف چې کله تاسو لیکئ په دې ډول باندې همغه غوندې خو صرف دومره دوه اف او وړوکی اف په دې ډول. تاسو څه رقم اسانه لیکئ چې په همغه ډول خو زه صرف ته ښیم که یو چا بیخي یاد نه و. اف په دې ډول. او څه رقم کوم حرف کې فرض کړه فنسته. دس فنسته دا کوم نوم ده؟ دا نوم چې ده بې طرفه ده. دس فنسته چې ته وایي؟ کړکۍ ته وایي. دس فنسته کوشش وکړئ در سره ولیکئ، کتابچو کې ولیکئ. ده بل راځو دوستانو بل حرف چې دی نه
ګې دې ته ګې وایي چې په جرمني ژبه کې ورته ګې وایي انګلیسي کې ورته جی وایي که نه ګې په دې ډول شروع دې نه سو په دې ختم سو او وړکۍ کې د دې نه شروع کېږي او دلته بیرته په دې ډول ګې اوس دغه ګې په یو اسم چې دا ګې پکې تلفظ شي لکه ګابل وایي دې په قاشق پنجې ته وایي که نه دا خوراک استفاده ترې کوو دی ګابل دا چې دا ښځینه اسم ده دی ګابل ورځو بل حرف ته ورځو ها دې ته چې وایي ها غټ هاو او دا هم وړوکی ها د مثال په ډول دا ها اوس موږ په یو لغت کې استفاده کوو لکه هاوت نه ده هوت ته هم راځي هاوت بیا هغه ته وایي پوستکي ته وایي خو دلته هوت دې خولۍ ته وایي صحیح ده او پوستکي ته هم هاوت وایي هغه هم که یاد کړئ مشکل نشته هاوت پوستکي ته وایي خو دلته هوت دې خولۍ ته وایي دې خولۍ ته چې وایي هوت وایي دې هوت دا رقم خولۍ بل ورڅو دوستانو دې نه وروسته ای په انګلیسي کې دې ته آی وایي خو دلته ورته چې وایي ای وایي ای غټ ای داسې لیکل کېږي وړوکی ای په دې ډول باندې لیکل کېږي ایګل دې هغه ته وایي دغه یو رقم حیوان ده شکوڼ په شکل ده خو وړوکی ده که نه ایګل دغه حیوان ته وایي دې ایګل بل دې نه وروسته دوستانو یوت دې ته یوت وایي چې ورته وایي دې حرف ته وایي یوت په انګلیسي کې ورته جی وایي که نه دې نه شروع کېږي په دې ډول غټ یوت او دا هم وړوکی یوت چې دې نه شروع کېږي په دې ډول باندې یوت موږ په یو مثال کې استفاده کوو لکه یونګ چې دا یو نارینه نوم ده یونګ یوت ورته وایي صحیح ده دا له یاده ونه وځي اوس ورځو دوستانو بل فعل ته بل هغه ته ورځو بل حرف ته ورځو دا چې دا کا دې ته چې وایي کا په انګلیسي کې ورته کې وایي دلته ورته کا وایي صحیح ده کا اوس کار اخلو په یو مثال کې استفاده کوو کاتس وایي پیشو ته وایي چې ته وایي پیشو ته وایي کاتس یعنې ښځینه نوم ده دی کاتس بل دې نه وروسته دوستانو ال چې ده ال په دې ډول لیکل کېږي غټ ال او دا هم وړوکی ال اوس دغه یو ګروپ ته د میز د سر ګروپ ته دې ته وایي لامپ چې ته وایي دې ګروپ ته وایي دی لامپ اوس ورڅو دوستانو بل ته ام چې دې ځای نه شروع کېږي په دې ژبه ګوره ام وړوکی ام بیا په دې ډول باندې ام صحیح ده ام په دې ډول باندې ده بیا ورته ام او ام اوس یو جمله کې یو لغت کې استفاده کوو ملک چې ملک وایي شیدو ته وایي صحیح ده دا یو بوتل کې شیدې دي ملک دا ګوره ښځینه نوم ده دی ملک کوای ته وایي د موته هم ورته خو یو مثال پکې یاد کړئ بس بل ورځو ان دې پسې بل حرف چې ده ان ده دې ځای نه شروع کېږي پورته په دې ډول باندې ان صحیح ده اوس پزې ته چې وایي په جرمني ژبه کې ناز صحیح ده یو مثال وایو لکه ناز دا هم ښځینه نوم ده صحیح ده یعنې ان هم استفاده که په چی باندې یعنې ناز دې نه وروسته او وایو چې او بل حرف چې ده او دا غټ او دا هم وړوکی او چې ده دوستانو دا موږ یو لغت کې استفاده کوو لکه اوبست وایي
میوې ته وایي. میوې ته چې وایي ګوره ډېر میوې یو ځای کې دې ته وایي اوبست. دس اوبست یعنی دا مخنث نوم ده، نه نارینه ده او نه ښځینه ده. اوبست چې شی اوبست. اوبست. بل ورپسې چې ده پی. پی دوستانو څه رقم لیکل کېږي په دې ډول باندې یو خط دلته په دې ډول پی غټ پی او وړوکی پی په لاندې درې خانو کې پی. دا پی چې ده دا یو مثال حلو لکه مثال پاکیت چې شی پاکیت. پاکیت هغه ته وایي دغه کارتن غوندې چې ده ګوره یو دا پاکیت یعنې د کارتن ډوله پاکټ څه ده پاکیت. دس پاکیت. دس یعنې دا هم مخنث نوم نه نارینه ده او نه هم ښځینه نوم ده. بل ورځو دوستان دې پسې کو بل حرف چې ده دې پسې بل حرف چې ده کو ده. دې ځنه شروع کېږي صحیح ده په دې ډول باندې کو. دا او هم ورسره کې یعنې دا کو غوندې ویل کېږي ځکه هم دا او ورسره خوا کړي. دا غټ کوس و دا په دغه دا غټ کوس او دا هم وړوکی کو. ګورئ په دې ځنه شروع کېږي په دې ډول باندې کو. دا هم کو یعنې دا او دې په خاطر لیکلی چې تاسو پوه شئ دا کو تلفظ کېږي کو کیو نه کو. صحیح ده. دا لکه زه کوارک دې هغه ته وایي. دا یو رقم که فکر مې وي دا د مستونه جوړېږي چې نه جوړېږي دا یو رقم لبنیات دي چې هر شی نوم تاسو پرېږدئ کوارک دلته ورته کوارک وایي. صحیح ده. دې کوارک. صحیح ده. بل راځو دې نه وروسته موږ اغ وایو. اغ. اغ یا ار ښه متوجه سئ. اغ یا ار دواړه ویلی سي. اغ څوک اغ وایي څوک ار وایي. صحیح ده. په دې ډول باندې لیکل کېږي غټ او دا وړوکی. د دې لپاره یو مثال لکه غیګن یا ریګن. دې غیګن دې ریګن. صحیح ده. یا ریګن وایي که غیګن وایي. دا چې ته باران ته وایي. ګوره ته باران ورېږي اوبه راغلي. غیګن دې غیګن. صحیح ده. غیګن وایي باران ته وایي. بل ورپسې چې ده اس. بل حرف چې ده اس د دې نه شروع کېږي په دې ډول باندې دا غټ اس او دا هم وړوکی اس. د دې لپاره یو مثال هغه کوو لکه زفت. زفت. دې زفت. دا هم نارینه نوم ده چې جوس ته چې وایي زفت وایي. دې زفت. دې زفت. صحیح ده. اوس ورځو بل حرف ته ت چې شی ت. ت په دې ډول به غټ ت او دا هم وړوکی ت. صحیح ده. دا یو مثال یې هغه کوو لکه توپ یا توپ. موږ توپ وایو پښتانه یو ځکه ټ وایو. دا توپ توپ. صحیح ده. توپ دې توپ. توپ چې ته وایي دیګ ته وایي. توپ چې ته وایي دیګ ته وایي. توپ توپ. اوس ورځو دوستانو بل حرف ته ورځي او. دا ګوره او دا ګوره دلته دا لاس دلته نیولی یعنې په دې ډول دا شونډې سره یو لږ هغه کوي په دې او رقم یې کوي. ګوره د شونډې لږ زر نیسي او او یو او د یو او دا او ده. ښه او څه رقم ویل کېږي په دې ډول داسې لیکل کېږي او دا غټ او او دا هم وړوکی او. لکه مثال په ډول unterschrift. unterschrift. unterschrift چې ته وایي لاسلیک ته وایي امضا ته وایي که نه. ګوره دلته امضا یې کړې په اخر د یو خط چاته خط لیکي اخر کې چې کوي درته وایي unterschrift یعنې unterschrift کوي دلته یو امضا کوي. امضا ته چې وایي unterschrift وایي. unterschrift. unterschrift. schrift باندې وایي schrift. صحیح ده. unterschrift. ښه die unterschrift. ښه die unterschrift. بل دې نه وروسته دوستانو فاو. دې ته چې وایي فاو. فاو انګلیسي کې ورته وی وایي خو دلته ورته فاو وایي. چې فاو مثال په ډول فوګل. چې فوګل مرغه ته وایي یعنې مرغۍ ته وایي. صحیح ده. فوګل مرغۍ ته وایي. دې فوګل. صحیح ده. عمومي مرغان ته فوګل وایي. صحیح ده. فوګل. فوګل مرغۍ. دې فوګل. دې فوګل نارینه نوم ده. صحیح ده. نارینه نوم ده دې فوګل. دې نه وروسته وی چې شی بل حرف چې ده وی په انګلیسي کې ورته ډبلیو دلته ورته وایي وی. په دې ډول لیکل کېږي غټ وی او دا هم وړوکی وی. لکه مثال دی وولکه. دی وولکه هغه ته دی وولکه چې ته وایي چې کله وریځ اسمان د وریځ ته چې وایي وولکې وایي.
وولک دی وولک یعنی خزینه نوم ده دا وولک چې دا نوم څه رقمي جنسیت لري خزینه دی وولک په جرمني ژبه کې البته بل دین وروسته ایکس ده ایکس دوستانو صرف د یو لغت چې دا په اول سر کې راغلی دی مثال په ډول اکسلوفون هغه ته وایي دا یو رقم موسیقي آله ده ضرور نه چې دا که یادم نه که څه مشکل نشته دا سکسلوفون موسیقي آله ده ایکس پکې راغلی دی صحیح ده بل دې نه وروسته دوستانو اپسیلون دې ته چې وایي اپسیلون څه رقم لیکل کېږي په دې ډول باندې اپسیلون دا غټ اپ دا وړوکی اپسیلون چې اپسیلون اوس دې لپاره یو مثال وایو د مثال ډول اپسیلون لکه یوزوپ چې ته وایي دا یو رقم داسې بوټی دی دې نوم چې دی یوزوپ یعنې دې بوټي جنسیت هم چې نارینه ده دی یوزوپ اوس ورځو دوستانو آخرنی حرف یا بوشتابیرن چت انګلیسي ورته زایت وایي زایت دلته ورته چت وایي چت غټ چت دا هم وړوکی شي لکه اوس وایي سیترونه دی چترونه صحیح ده چترونه چت کې راغی صحیح ده اوس راځو دوستانو دې نه وروسته یو بل حرف وایو چې ا املاوت دې ته ا املاوت یا چې ورته وایي یا ورته ای وایي ای اصلي کې خو بدون د ټکو ته ا وایي که نه ا وایي خو دا ټکي چې پسې بیا ای تلفظ کېږي چې تلفظ کېږي ای تلفظ کېږي ګوره داسې ده بدون د ټکو نه دا ا سوه خو چې ټکي پې باندې سي بیا چې کېږي غږ یې بدلېږي ا نه ای ته بدلېږي یا یې نوم ای او یا یې نوم ا املاوت دا وړوکی ا املاوت دې ټکو ته چې وایي املاوت ا املاوت یا ای صحیح ده چې ټکي پې نه بیا ورته چې وایي ا وایي خو چې ټکي پې باندې سو دې ته وایي ای یا ا املاوت صحیح ده نستوړي ته چې وایي ایرمل لستوړي ته وایي صحیح ده ګوره دلته رسم کړی ده هغه عکس ده ایرمل دی ایرمل صحیح ده ای تلفظ کېږي ایرمل اوس دې نه وروسته دوستانو دا چې ده او ده څه شی ده دا او یعنې لږ زره کې یو او ده یو عادي او دا ټکي پې باندې سو بیا چې کېږي او په او لږ زره کې یعنې غلیظ وایي او په او بدلېږي او صحیح ده ګوره دا اوس بدون د ټکو دا او ده صحیح ده خو چې ټکي پې باندې سو او لږ نور هم غلیظ کوي دا شونډې لږ نور مخکې راوځي او شونډې باید همداسې ګردې وي صحیح ده او بل دا او یو مثال که ده اول غوړیو ته چې وایي اول دس اول یعنې دا نوم څه ده مخنث ده نه نارینه ده نه ښځینه بل دې پسې دا ګوره که چېرته دا چې ده که چېرته ټکي پې نه وي فرض یې که تنا داسې وي دې ته وایي او د ګوره شونډې خو که چېرته ټکي پې اوسو د او لږې نور هم غلیظ وایي او ګوره او عادي او او چې ټکي پې وایي او صحیح ده دا هم باید یاد وي دلته تلفظ چارې ښودلی د مثال په ډول Übung ګوره اول کې او بیا دلته او تلفظ کې Übung چې ته وایي تمرین ته وایي لکه اوس مونږ وایي راځه تمرین حل کوي یو شی پرکټس کوي پرکټس Übung die Übung بل دوستانو راځو په همدې درې واړو کې یو مثال نور هم وایو چې کوم اوس داسې صحیح ده د مثال په ډول دا ا راخلو صحیح ده ا املاوت راخلو په دې کې مثال جوړ د مثال په ډول ا املاوت ا اپفل چې ته وایي مڼو ته وایي مڼو ته جمع ده اپفل ای اپفل یا ا املاوت هم تلفظ کېږي ای هم تلفظ کېږي صحیح ده اوس دلته ګوره ا املاوت دلته هم ده کیزه دلته هم ا املاوت ده صحیح ده لکه اوس څه شی متخن ماشومې ته وایي کیزه پنیر ته وایي اپفل مڼو ته وایي صحیح ده
اوس راځو او املاوت یا او املاوت یا او صحیح ده او دې کې اوس مثال نه وایو اوس او وایو او کې مثالونه لکه اول وخت مو ویلې خو بیا هم دلته تکرار راغی اول غوړیو ته وایي دلته او په دې ځای کې راغلی صحیح ده لکه مثلا لوفل صحیح ده اوس دلته لوفې شعر ته وایي که نه زمري ته وایي لوفې اوس راځو دوستانو او ته ورځو ښه او لکه اوس دلته او راغلی په دې ساحه که نه مونشن یا منشن یا مونشن صحیح ده اوس دلته هم او راغلی Gemüse اوس دا موسلی او رقم سهار کې دوی ناشته کوي په هغه کې دا میوې سره یا وچ غنم سره ګډوډ دې ته موسلی وایي موسلی صحیح ده اوس راځو په دې اخر کې یو ځل بیا یو دانه درته چې کومه یو ځل ټول یو ځل وایي ګورئ A B C D E F G H J sorry H پسې E دا E ده E یوت لاندې ده E یوت K L M N O P Q R یا R S T یا T U V X پسلون Z او دغه څه ګورئ دا کونج کې دې ته وایي اس یا شارف اس ورته وایي چې دا بي غوندې چې لیکل شوی خو بي نه ده دا داسې کې لږه داسې دا په دې ډول باندې لیکل کېږي ښه په دې ډول باندې لیکل کېږي داسې په دې ډول باندې ښه بي غوندې ده خو دا زه اوس په کمپیوټر یې لیکم په قلم ښه لیکل کېږي که نه په دې ډول باندې شتغاسه چې کله لیکئ که نه نو دې په خاطر باندې اوس ورپسې ښه شتغاسه چې لیکل کېږي فرض کړه مثال مې ورته ویلې موږ چې کله شتغاسې لیکو که نه اس لیکو سیده شتغاسه شتغاسه ګوره دا اس داسې لیکل شتغاسه چې ته وایي سړک یا کوڅې ته وایي صحیح ده په دې باید تاسو پوه اوسېږئ ښه بل چې دا دلته موږ ا املاوت یا ا بل او املاوت یا او او داسې دا او یا او املاوت یا او صحیح ده دې ته باید ډېر فکر وي انشاءالله چې یاد شوی به وي زه یو ځل بیا درکړم ا ب څ د ا اف G H I J K L M N O P Q R S T U دا U ده ښه U V X Y Z S A U دا ګوره یو دا او دا او دا دلته U دا او دا U دا U لږ به ټینګ وایي نو دا زمونږ لومړی درس دا نوی صنف که نه دې لپاره ځکه هغه بل صنف ته مې چې کوم لومړی درس جوړ کړی و هغې د دې سره لږ تفاوت په دې کې و چې په هغې کې لغتونه هم فرق درلود او په هغه په بل ډول دا په بل ډول دا مې لږ نورم مشرح که تاسو ته مې لږ نورم ښایسته کړ کوشش وکوئ ټول لغتونه سره د چې شي سره د ارټیکلونو به یې زده کوئ چې ارټیکلونه دا اوس ارټیکلونه به یې زده کوئ دا ارټیکل فرض کړه او دا لغت او دا خپله د حرف سو صحیح ده کوشش وکوئ چې دا د هر لغت زده کوئ یو ځل نه دوه ځلې وګورئ دا ویډیو درې ځلې یو کمنټ هم وکوئ چې دې باندې تاسو سر خلاص شي نو کوشش وکوئ
چې همدا ویډیو ګورئ دې سره نور ویډیوګانې به نورې هم وي هغه هم وګورئ در سره څومره هره ورځ یو ویډیو ګورئ زما د ویډیوګانو نه ځکه چې هره ویډیو کې زما یو مهم درس وي نو ډیره مننه ستاسو د شتون نه مونږ سره نو دا تاسو څه رقم کتای شئ زه به تاسو ته اوس دې طریقه هم وښیم ګورئ همدا یوټیوب کې چې تاسو دا ویډیو ګورئ دا یوټیوب که څوک یوټیوب کې نه وي دغه یوټیوب هغه ولیکئ دغه یوزر نیم ولیکئ اتومات دا یوټیوب پیدا کوئ نوم یې چې شه د جرمني ژبې زده کړه پښتو دویچ انډرسکور پښتو صحیح ده دلته بیا که غواړئ موږ سره په ګروپ کې واوسېږئ دلته دې مور باندې کلیک وکوئ دلته تاسو ته یو لینک راځي واتساپ ګروپ دا د نارینه ورونو لپاره که نه دا موږ فیسبوک صفحه ده ښه که غواړئ دا صفحه چا شریک کړئ دا لینک یې راواخلئ نور دوستان سره شریک کړئ ګورئ دا ویډیو به چیرته پرته تاسو به پلی لیست ته لاړ شئ چیرته پلی لیست ته به لاړ شئ پلی لیست کې وګورئ موږ دغلته که فکر مې په دغه ساحه کې لاندې دلته موږ هغه ابتدایي کورس چې کوم هغه و په دې شکل باندې دا تیر صنف چې ختم سو ابتدایي کورس د هغې لپاره موږ دلته ویډیوګان اچول تقریبا 11 ویډیوګانې دا هم کوشش کوم چې همدلته خوا کې یو بل فولډر جوړ کړم یا همدغې کې تاسو کولی شئ چې نور درسونه همدغې ځای نه تعقیب کړئ صحیح ده مننه نو کوشش وکوئ چې کمنټ حتما وکوئ فعلا لپاره نو د الله په امان ښه وخت دوستانو سره ویډیو شریکه کوي ښه وخت